تازه خبر کریم خلیلي د طالبانو پر ضد راودانګل. کریم خلیلي تازه په مرکه کې د طالبانو په اړه څه ویلي دي، څنګه به د طالبانو پر ضد وسلي راواخلي، نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. کریم خلیلي وایي طالبان د استبداد پای ته ورسوي، که نن په وړاندې به یې وسله راواخلو. د اسلامي وحدت حزب مشر کریم خلیلي د روسي له ټاس خبري اژانس سره په وروستۍ مرکه کې طالبانو ته سخته ګوتڅنډنه کړې ده. نوموړی وایي که امارت له استبدادي چلن لاس پر سر نشي، هزارهګان به یې په وړاندې د بغاوت وسله پورته کړي. خلیلي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې پر کابل د امارت واک 40 ورځې په پوره کېدو دي. بلخوا ننګرهار ولایت کې د زیتونو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په ننګرهار کې د زیتونو د پروسس یو شرکت رسنیو ته ویلي چې د زیتونو حاصلات ډیر شوي او تر هغه څه چې انګېرنه یې کېده څو برابر یې په حاصلاتو کې ډیروالی راغلی دی. بلخوا چین هیواد له G20 هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره بشري مرستې وکړي. د چین د بهرنی چارو وزیر وانګ یو د G20 هیوادونو په انلاین غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي چې دغه نړیوال بنسټ غړي دي له افغانستان سره خپل بشردوستانه مرستې ډیرې کړي. له افغانستان سره د بشري مرستو د ډیروالي خبره داسې مهال کېږي چې په هیواد کې فقر، وچکالي او د راتلونکي په اړه د افغانانو اندېښنې په خپل وروستي اوج کې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه را سره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.